بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې ومنئ ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو دوستانو، بیا هم د تیر په څیر د پښتو ژبې زده کړه د ګرامر برخه موضوع مو د پښتو یګانې دي. لکه څرنګه چې موږ مخکې د 5 ډولونو څخه 3 ډوله یې ولوستلې چې نرمه یې، څرګنده یې، اوږده یې، دا مو ولوستلې. نن څلورمه شمېره لولو چې په عامه اصطلاح لکۍ لرونکي یا زورکي والی یې چې شکل یې دغه ده. دا یې په کومو ځایونو کې راځي؟ معمولا په ښځینه مفردو نومونو کې دغه یې تر ډېره حده پورې راځي. مثلا د مثال په ډول موږ لیکو او دا په خپل ذهن کې هم کېنوو چې زورکي والی یا لکۍ لرونکي یې په کومو نومونو کې راځي. د دې په څنګ کې بله یې هم ده چې حمزه لرونکي یې ده. د اواز له نګانه د دواړو اواز یو ډول ده، خو په جملاتو کې د دوی ځایونه فرق کوي. معمولا زورکي والی حمزه لرونکي یې کله چې فعل ترسره کیږي د فعل په آخر کې چې کومه یې راځي هغه حمزه لرونکي یې ده. او د لکۍ لرونکي یا زورکي والی یې څو مثالونه زه تاسو ته لیکم. مثلا موږ لیکو چې کړکۍ، کړکۍ، یا مثلا سپوږمۍ، او یا مثلا لیکو چې خولۍ، خولۍ، او یا مثلا چې روزانه موږ تاسې ورسره کار لرو یا روزانه موږ یې خورو، هغه چې دی ډوډۍ، ډوډۍ. نو د دې دغه انداز یا د دې دغه اواز په خپل ذهن کې کېنوئ. کله چې تاسې په جملو کې له دې سره مخامخ کیږئ، مثلا سپوږمۍ، سپوږمۍ کې کومه یې راځي؟ لکۍ لرونکې، یا دې ته ورته په ټولو نومونو کې. او په همدې ترتیب که چیرته دغه اواز په فعلونو کې راځي نو موږ لیکو مثلا خورۍ، خورۍ، او مثلا ډوډۍ. ګورئ د اواز له نګانه سره ورته دي. یا مثلا خورۍ، کړکۍ، خورۍ، کړکۍ، سپوږمۍ، خولۍ، ډوډۍ، خورۍ. د اواز له نګانه یو ډول دي، خو څرنګه چې دا فعل دی یا امریه حالتونو کې کله چې وویل شو چې مثلا فلانی کار ترسره کړی، سپوږمۍ فلانی کار ترسره کړی، اواز له نګانه یو ډول شو. ولې کله چې په امریه جملو کې په وروستۍ برخه کې کومه یا راځي نو هغه به حمزه لرونکي یا وي. لکه مثلا خورۍ، خورۍ، یا مثلا وکړئ، وکړئ، په همدې ترتیب ترسره کړئ، یا مثلا وڅکئ. یعنی کله چې یا تاسو ته وویل شو چې دغه کار ترسره کړئ، په پای کې چې کومه یې راغله د زورکي والي یې په انداز ده. ولې هلته حمزه لرونکي یا استعمالیږي؟ ځکه چې په امریه جملو کې په پای کې معمولا د فعل په ترسره کولو کې حمزه لرونکي یې څخه موږ ګټه اخلو. لکه مثلا یو استاد تاسو ته وایي چې لاندې پوښتنې حل کړئ، امر وشو. نو دلته موږ زورکي والی یې یا لکۍ لرونکي یې نه استفاده کوو، موږ د حمزه لرونکي یې څخه استفاده کوو. په همدې ترتیب دې ته ورته لغتونه او په همدې شکل جملې له ځان سره ولیکئ تر څو تاسې د یګانو په برخه کې لا پسې پیاوړي شوي او د پښتو ژبې د لیک او لوست څخه خوند واخلئ. په هغه صورت کې که چیرته تاسې د پښتو ژبې یګانې چې ډېرې مهمه دي په سم ډول زده کړې وي نو تاسې به پرته له شکه د پښتو ژبې څخه خوند واخلئ. پښتو یو خوږه ژبه ده،
په اساسي او سم ډول زده کوي ګرانو دوستانو. او یوه خبره په دې پسې د موږ د لیک لوست برخه هم چمتو ده چې ډېر ژر به وړاندې شي. نو له موږ سره پاتې شئ. د ساینسي مضامینو او تاریخي مسایلو لیکچرونه هم چمتو شوي دي او ډېر ژر به انشاءالله تاسو سره په ډېر ښه کیفیت شریک شي. تر بیا ښې چارې.